د کونړ عامې روغتیا ریاست سره د همکارو روغتیایي سازمانونو په ملاتړ د 15 ولسوالیو واکسیناتورانو ته د ماشومانو د واکسینو د ښه تطبیق لپاره 21 ورځې مسلکي روزنه او وسایل په واک کې ورکړل شو. د عامې روغتیا مسؤلین وایي موخه یې دا ده چې د دې ولایت په کچه د واکسیناتورانو په مټ وکولی شي چې هیڅ یو له 15 کلنۍ ښکته ماشوم له واکسین کولو پاتې نشي. همیش موږ دا کوشش کوو چې خپل د صحت سکتور په پښو باندې ودرو، په هغه برخو کې چې ضرورت د امکانات ترلاسه کړو په مناسبو ځایونو کې استفاده وشي. په همدغه اساس باندې موږ تاسو څنګه اوس ولیدل چې زموږ دغه واکسیناتوران ورونو یو ورځنی انیشل ټریننګ واخیستل څو وکولی شو چې دوی په هغه ساحه کې د خپل لایحې مطابق ولس ته معیاري خدمات عرضه کړي. دوی چې 15 موټرسایکلونه 15 واکسیناتوران ته توزیع شول او د دې څخه په اوټریچ برخه کې د بیکچاپ تر عنوان لاندې چې کوم خدمات دي هغه به ترسره کړي. هغه ماشومان چې په لرې پرتو سیمو کې پاتې دي د واکسینو د پوښښ ساحې نه، نو دوی به هلته خدمات ترسره کوي. د کونړ د اړونده ولسوالیو واکسیناتورانو وویل دوی به زیار وباسي څو په هره سیمه کې ماشومان د ګوزن ناروغۍ په مقابل کې واکسین کړي. او دغه وسایت مطلب موږ لپاره ډېر مفید پدې دي. دا پروګرام په هغه ساحو لپاره پلان شوی کوم چې سپینې ساحې یا ډېر لرې پرتې سیمې دي، تر ډېره مطلب هغه سیمو ته کوشش وکړي او هغه ماشومان لپاره مطلب چې لټاوټ دي، هغه مورد نفوس چې مطلب لومړي دوزونه اخیستل وروسته لپاره غیر حاضري هغه د واکسین مودې پوره شوي، مطلب دغه خلکو لپاره د پروګرام پلان شوی دی او هغه خلکو لپاره انشاءالله خدمات په ټوله معنی په صحیح شکل او مثمر شکل انشاءالله رسیږي. کوشش روان دی چې انشاءالله کونړ ولایت ته موسسات راجلب کړو، د صحت برخه، تعلیم برخه، بشري مرسته، نور د واش برخه، په هر برخه کې همکاري وکړو موږ انشاءالله. د یادولو وړ ده کونړ عامې روغتیا مسؤلین ډاډ ورکوي چې د ولس روغتیایي چوپړ په برخه کې به لا نور اړین ګامونه هم پورته کړي.